السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږه د انګریزي ژبې 15 مهمې او لنډې جملې وایو کوم چې تاسو روزمره ژوند کې استعمالولی شئ. هر ورځ د تاسو استعمالولی شئ، نو خپل کاپي او قلم راواخلئ او دا جملې ځان سره ولیکئ او په دې باندې پریکټس وکئ. نو خپل سبق شروع کوو. اولنۍ جمله ده look at me. look at me ماته وګوره. look at me ماته وګوره. دویمه جمله ده never forget. never forget چرته هم مه هیروه. دا خبره دا کار چرته هم مه هیروه. never forget. دریمه جمله ده do you know. do you know تا ته معلومه ده یا تا ته پته ده. do you know. څلورمه جمله ده come back soon. come back soon زر واپس راځه. زر واپس راځه. come back soon. پنځمه جمله ده greet him. greet him هغه ته سلام وکړه. ورشه هغه کس ته سلام وکړه، نو څه به وایې greet him. شپږمه جمله ده say yes. say yes ښه ورته ووایه. هغه کس ته ووایه چې ښه ده، صحیح ده، ټیک ده، دا کار به زه وکړمه، نو دې دپاره به وایې say yes. ښه ورته ووایه. هغه ته ووایه چې ښه. اوومه جمله ده give it up. give it up دا پرېږده. دا کار یا دا خبره پرېږده، نو څه به وایې give it up. اتمه جمله ده have another cup. have another cup یو کپ یا یو پیالی بل واخله. چې دی نو ته چاته وایې دا چې یو کپ یو پیالی بل واخله، نو څه به ورته وایې have another cup. نهمه جمله ده anything could happen. anything could happen څه هم کیدی شي، یعنی څه چل هم کیدی شي. په داسې حالاتو کې څه هم کیدی شي، نو څه به وایې anything could happen. لسمه جمله ده everything seemed right. everything seemed right هر څه صحیح و یا هر څه صحیح دي، هر څه صحیح و، نو څه به وایې everything seemed right. یولسمه جمله ده keep away. keep away لرې اوسېږه یا لرې ساته. keep away لرې اوسېږه یعنی زما نه لرې اوسېږه، یا keep away لرې ساته. دولسمه جمله ده nothing. nothing هیڅ هم نه. هیڅ هم نه nothing. دیارلسمه جمله ده of course. of course یقینا یا بېشکه. یقینا بېشکه of course. څوارلسمه جمله ده see you later. see you later تا سره به وروسته میلاو شم یا تا سره به وروسته ملاقات وکړم. see you later. پنځلسمه جمله ده what's going on. what's going on څه روان دي یا څه چل روان دی. څه چل دی یا څه روان دي، دې دپاره به وایې what's going on. امید لرم چې د دې جملو نه تاسو ته ډېره فایده میلاو شي. دا جملې ځان سره نوٹ کړئ او دا یاد یې کړئ. دا عام ژوند کې هره ورځ دا موږ استعمالولی شو. نو نننۍ ویډیو کې دا جملې وې 15. نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا قسمه ویډیوګانې به تاسو ته زموږ په چینل کې هره ورځ میلاویږي.